Assalamu alaikum, this is me Fazli Ahad, your spoken English and Amazon trainer. په نننۍ ویډیو کې به مونږ زده کوو چې پروډکټ هنټینګ به مونږ څنګه کوو د خپل سټور دپاره د خپل امازون اکاونټ دپاره. نو د دې دپاره یو الیجیبیلیټي ده چې مونږ کله پروډکټ هنټینګ کوو دا به تاسو پریکټیکلی هم کوئ. صحیح ده، پریکټیکلی درته هم درښایم، خو صرف هغه الیجیبیلیټي زه تاسو ته وایم چې تاسو به د خپل اکاونټ دپاره به کم پروډکټ خوښوئ. ځکه فرست ټایم چې کله تاسو اکاونټ کولاو کوئ نو هر یو پروډکټ چې دی هغه ستاسو په اکاونټ باندې نه وځي. صحیح ده، نو د هغې دپاره به مونږ کم پروډکټس چوز کوو. صحیح ده، او په کم ماډل به کوو یا کم پروډکټس به مونږ خرڅوو. صحیح ده، نو په ننني کلاس کې به مونږ دا زده کوو. پروډکټ هنټینګ چې دی که نه د هغې الیجیبیلیټي دا ده چې بی ایس آر د پروډکټ BSR وی بیسٹ سیلر رینک د 1 نه والا در 1000 پوری. که مونږ پرس کا په دوبۍ مارکیټ پلیس باندې یا په سعودي عرب مارکیټ پلیس باندې کار کوو، یو پروډکټ مونږ ګورو. صحیح ده، پروډکټ هنټینګ کوو. دا به زه تاسو ته پریکټیکل ښایم، جست د ځان سره دا نوٹ کوئ اوس چې بیسٹ سیلر رینک به مونږ د پروډکټ ګورو چې هغې د 1 نه والا تر د 1000 پوری. بیا به د پروډکټ مونږ ګورو SN. SN څه ته وایي؟ SN مین امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر. SN د هر پروډکټ یو آیډنټیفیکیشن نمبر وي چې هغه د امازون سره رجسټر وي او په هغې باندې هغه پروډکټ چې دی آیډنټیفای کیږي، د هغې پروډکټ چې دی پہچان کیږي. صحیح ده، SN نمبر دی ته وایي. ښه، پرایز به مونږ د پروډکټ څونه وي؟ که مونږ په سعودي عرب کې کار کوو نو مونږ چې کم پروډکټ اخلو چې کم از کم هغه د 30 نه والا د 100 پورې د هغې پرایز وي. صحیح ده، هغه درهم یا ریال. که د سعودي عرب دپاره تاسو کوئ نو چې د هغې پروډکټ قیمت وي د 30 نه والا د 100 ریاله پورې، نو تاسو به وایئ چې دا زمونږ د سټور دپاره ګډ پروډکټ دی. یا درهم وي، یعنی په دوبۍ کې کار کوئ، درهم وي د 30 نه والا د 100 پورې، تاسو به وایئ چې دا زمونږ دپاره ویل اینډ ګډ پروډکټ دی. صحیح ده. بیا به د پروډکټ ریټینګ ګورو چې د پروډکټ ریټینګ زمونږ سره څونه وي، د 100 پلس. د 100 پلس برابر وي چې یعنی د 100 نه سیوا وي، نو هغه پروډکټ به مونږ د ځان دپاره چې دی سلیکټ کوو د خپل اکاونټ دپاره. دا زه بیا تاسو ته ویم چې ریټینګ څه دی، په پریکټیکل کې به زه تاسو ته دا ښیم. ښه، بیا ریویو، چې ریویو خو کم از کم 3 پلس وي، ځکه چې 50 پروډکټ خرڅ شي که نه نو یو کسټمر چرته ریویو ورکړي، نو چې مطلب 3 ریویو وي که نه، نو تاسو دا وګورئ چې دا پروډکټ چې دی ایټ لیست 150 200 300 پورې دا پروډکټ خرڅ شوی دی. صحیح ده. ښه، بیا چې په هغې باندې ټوټل سیلران څونه وي په هغه پروډکټ باندې چې کوم پروډکټ مونږ ګورو که نه چې په هغې ټوټل سیلران وي د 5 نه والا د 12 پورې، یعنی د 5 نه والا د 12 پورې هغه پروډکټ به مونږ سلیکټ کوو. صحیح ده. بیا د FBA سیلر، چې کوم FBA سیلرز وي پکې، یعنی فلفلمنټ بای امازون، چې کوم د پاکستان کې کم کسان ناسی، یا په افغانستان کې ناسی، یا په بل ځای کې ناسی، یا په بل ځای کې ناسی. صحیح ده. او هغو په سعودي عرب دوبۍ باندې کار کوي، FBA کوي، نو چې کم پروډکټ تاسو ګورئ که نه چې په هغې باندې ټوټل سیلران وي د 5 نه والا د 12 پورې، خو چې FBA پکې وي د 3 نه والا د 10 پورې، چې د دې نه سیوا FBA پکې نه وي. صحیح ده. ښه، بیا به مونږ نان برانډډ پروډکټ خرڅوو. نان برانډډ کم پروډکټس دي جنریک چې کم د امازون سره رجسټر نه دي، کمې ته چې وایټ لیبل پروډکټ وایي. صحیح ده، چې کم پروډکټ وایټ لیبل دی د امازون سره رجسټر نه دي، نو هغه پروډکټ به مونږ خرڅوو په سټارټ کې. ولی په سټارټ کې مونږ له برانډ اجازت نه راکوي. صحیح ده. او نه مونږ په سټارټ کې PL کولی شو، ځکه چې زمونږ سره ایکسپیرینس نه او ډایرکټ ورځو خپل برانډ لانچ کوو، زمونږ سره ایکسپیرینس نشته، نو زمونږ به سیل نه وي، زمونږ برانډ هغه محنت چې دی پیسې چې دی هغه به ضایع کیږي. نو په سټارټ کې به مونږ د نان برانډډ نه ولې شروع کوو،
ځکه چې په دې باندې به زمونږ اکاونټ وچلیږي. صحیح ده، زمونږ په ایکسپیرینس راشي. چې کله زمونږ ایکسپیرینس راشي نو بیا به مونږ برانډډ ته اوړو. خو بیا مونږ چې دی پردی برانډ هم نشو خرڅولی په سټارټ کې، ځکه هغو مونږ له اجازت نه راکوي زمونږ اکاونټ نوی وي. صحیح ده، نو زمونږ په اکاونټ چې دی په هغې باندې پراډکټس ډېر په اسان نه وځي، نو د هغې دپاره چې دی برانډ چې دی مونږ له اجازت نه راکوي. صحیح ده، ځکه برانډ هله تاله اجازت درکوي، اپروول درکوي، اتورایز کوي ته هله چې ته د هغه نه په بلک کوانټټي کې سامان اخلي، چې مطلب ته د هغه نه سټاک سیوا اخلي، پروډکټس دی سیوا اخلي، نو هله تاله د هغه اپروول درکوي. او په سټارټ کې چې دی مونږ سیوا ځکه نشو اخیستی چې زمونږ اکاونټ نوی وي. مونږ ګورو چې زمونږ په اکاونټ باندې کم پروډکټس وځي کم نه وځي. صحیح ده، مونږ دا ټوټل خبرې اترې ګورو. ښه، بله خبره پکې دا ده چې کله تاسو سټارټ اخلی، صحیح ده، مونږ پروډکټ هانټینګ کوو. صحیح ده، پریکټیکلی نو مونږ به هغه پروډکټ ګورو چې کم ماتېدو والا پروډکټ نه وي، چې د شیشې نه وي، ځکه هغه بیا تاوان کوي. اکثر مات چې په ډیلیورۍ کې نو هغه په سیلر باندې نقصان راشي. صحیح ده، ما او تا یعنې ما او تا چې کم سیلر یو مونږ ته نقصان ورسي. نو په سټارټ کې به مونږ د څه نه ځان ساتو. صحیح ده، او څه به کوو د پروډکټ هانټینګ دپاره. د پروډکټ هانټینګ دپاره به مونږ پریکټیکلی دا طریقې کوو. دا ما چې تاسو ته کوم وی BSR, SN, پرایز، ریټینګ، ریویو، ټوټل سیلر، FBA سیلر، نان برانډډ، دا چې ما تاسو ته ووی کم کنه، نو تاسو به دا ځان له داسې یو ایکسل شیټ کولاو کوئ. صحیح ده، یو ایکسل شیټ به کولی کوئ، په هغې کې به دا داسې په یو ترتیب کې ولیکئ چې مونږ به دا پروډکټ ګورو، دا به زمونږ په الیجیبیلیټي باندې برابر وي. صحیح ده، دا زمونږ په ریکوایرمنټس باندې پوره دي، دا زمونږ په اکاونټس باندې سیل کیږي. صحیح ده. ښه، په سټارټ کې به مونږه د شیشې د سامان نه ځان ساتو چې کم ماتیږي. صحیح ده، او بیا د هیلث اینډ بیوټي نه به مونږ ځان ساتو چې کم پروډکټ د هیلث اینډ بیوټي کیټګري سره تعلق ساتي، یعنی ریلیټډ وي، د هغې آیډنټیفیکیشن د هیلث اینډ بیوټي کیټګري سره کیږي، نو هغه پروډکټس به مونږه په سټارټ کې نه خرڅو، ځکه زمونږه هغه نیگیټیو ریسپانس چې دی بیا امازون ته ځي. نو مونږه اول چې دی خپل ټرست بلډ کوو، مونږ به د امازون باندې کار کوو، خو خپل ټرست به بلډ کوو، بیا به خپل برانډ بلډ کوو چې مونږ سره ایکسپیرینس راشي. صحیح ده، مونږ په هر څه پوه شو، په دې ټوټل طریقه کار باندې پوه شو، پریکټیکلی هر څه وکړو. بیا چې کله خپل مونږ برانډ لانچ کوو، یعنی زمونږ اکاونټ هیلث هم ښه وي. صحیح ده، زمونږ څه کمپلین پوینټ نه وي، مونږ پروډکټ چې دی هغه خرڅو، زمونږ اکاونټ چلیږي، د امازون سره به زمونږ یو ټرست پاتې کیږي، هغو په مونږ باندې یو اعتبار کوي، بل کسټمر به هم په مونږ اعتبار کوي. نو بیا چې مونږ خپل برانډ لانچ کو، که څوک بیا خپل برانډ لانچ کوي یا د نورو برانډ خرڅوي، نو هغه بیا ایزیلی کولی شي چې هغه ته اپروول میلاو شي یا خپل برانډ لانچ کړي. نو دا زمونږ نننی کلاس. انشاءالله په نیکسټ کلاسز کې به مونږ راځو پروډکټ هانټینګ، BSR, SN، پرایز، ریټینګ، هر څیز به پریکټیکلی چې دی تاسو ته درښایم چې BSR څه څیز دی، SN څه څیز دی، پرایز څه څیز دی، پرایز به مونږ څنګه ګورو، ریټینګ به څنګه ګورو، ریویو به څنګه ګورو، ټوټل سیلر به څنګه ګورو، FBA سیلر به څنګه ګورو، او نان برانډډ پروډکټس به مونږ څنګه ګورو. صحیح ده، د دې به مونږ ته څنګه پته لګي چې دا نان برانډډ دی او کنه دی. نو دا ټوټل به مونږه پریکټیکلی زده کوو. صحیح ده، نو دا زمونږ نننی کلاس. که ستاسو دا کلاس خوښ شوی، دا ویډیوز چې دی دا د مخکې د ملګرو سره شیر کړئ. صحیح ده، که زمونږ په ټیک ټاک تاسو دا ګورئ یا په یوټیوب باندې، دا د ډیرو ملګرو سره شیر کړئ، ځکه دا ما تاسو دپاره زه دومره محنت کوم، تاسو د نورو سره شیر کوئ، نو چې تاسو ته هم فایده میلاویږي او ستاسو ملګرو ته هم فایده میلاویږي. باقي زمونږ د پیډ کورس لپاره که څوک زمونږ آنلاین کورس کول غواړي، نو زمونږ سره د رابطه وکړي په دې واتساپ نمبر باندې 0348 22 019 40. مونږ به هغو ته امازون کورس چې دی A to Z ښایو آنلاین.